نو چې سل ځله دا وظیفه وکړي که د غرونو برابر قرض دی ولې نه هغه تمام قرضونه به رب العالمین د ستا ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ عزتمندو نن درته یو ډیره زبردسته وظیفه ښیم او دا وظیفه که تاسو د قرضونو د ختمولو دپاره ونیسئ نو الله تعالی به هغې ته غیبي اسباب برابروي او ستاسو تمام قرضونه به رب العالمین ختموي. داسې ځای نه به ورته اسباب برابریږي چې خپله به ورته حیران پاتې شئ. کله کله د انسان چې لاس تنګ شي نو دې قرضونه وکړي، لیکن قرضونه د انسان په دې غرض سره وکړي چې الله تعالی به په موږ باندې پراخي راولي او دا تمام قرضونه به ختم کړم. لیکن یو ورځ د بلې نه بدتره وي او بل د بلې نه بدتره وي. کومه ورځ چې راځي هغه د هغه تېرې ورځې نه بدتره وي. په دې کې په انسان باندې د قرضونو یو لوی غر جمع شي. بیا انسان داسې حالاتو ته ورسي چې سره خپلې سترګې له ګولې قدرې هم نه شي. که څوک ور وډبوي نو هغه ته هم نه ورځي، هسې نه قرضدار یې نه وي چېرته. نو که د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی یي او دا وظیفه شروع وکړي، سل پیرې یې وکړي نو تمام قرضونه به رب العالمین ختم کړي. په خپلو سترګو باندې به مشاهده وکړي، حیران به شي زما قرضونه څنګه رب العالمین ختم کړل او څنګه ورته غیبي اسباب برابر شول. نو که یو انسان باندې قرضونه ډېر سخت راوښتي وي او دې دا قرضونه د لاسه پریشانه وي نو هېڅکله مه پریشانه کېږئ، همدا وظیفه شروع وکړئ، رب العالمین به ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. د قرضونو نه علاوه که تاسو یو قسم لا په څه پریشانۍ کې مبتلا شوي یې، بس څه تکلیف مصیبت آفت درته رسېدلی دی او ځان د هغه پریشانۍ او د هغه تکلیف نه خلاصول غواړئ، د هغې دپاره دا وظیفه شروع وکړئ، انشاءالله چې د هغې تکلیف مصیبت آفت نه به رب العالمین محفوظ کړي. رب العالمین به د هغې نه محفوظ ساتي. دې نه علاوه یو انسان دی او ډېر زیات غریب دی، هېڅ کار روزګار هم نشته، هېڅ درک یې نه لګي. نو که هغه غریب انسان دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي. د مالدارۍ حاصلولو دپاره هم په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور پروت دی. د دې د فوایدو نه به تاسو الله خبر شئ چې کله دا وظیفه تاسو وکړئ. د دې فواید ډېر زیات دي، زه به تاسو ته کم بیانوم، خو بالخصوص چې یو انسان د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی دی او د قرضونو د ختمولو دپاره دا وظیفه دې راونیسي نو رب العالمین به د قرضونو ته غیبي اسباب برابر کړي او تمام قرضونه به رب العالمین ختم کړي. نو راځئ عزتمندو دا وظیفه هم درته ښیمه او د دې وظیفې چې کومه صحیح طریقه ده نو هغه طریقه هم درته ښیمه. وظیفه خو ډېره اسانه ده. وظیفه دا ده: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دا به سل ځله طریقه به درته ښیم او د هغې نه پس به یا مجیب وظیفه هم سل پیرې وکړئ. وظیفه به په کوم وخت کې کوو؟ نو د هر فرض منځه نه پس چې کله سلام واړو د هغې نه پس به 3 ځله په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ویو او بیا د هغې نه پس به 100 ځله اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دا دعا به 100 ځله ویو او بیا به د هغې نه پس یا مجیب وظیفه وکړو 100 ځله او بیا به د هغې نه پس الله جل جلاله ته لاس پورته کړو، دعا به وکړو چې د کوم حاجت دپاره موږ دا وظیفه کړې ده، د کوم مقصد دپاره م کړې ده، هغه مقصد دپاره به سوال وکړې. نو که ته د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی او د ستا د زړه خواهش دی چې زما تمام قرضونه د رب العالمین ختم کړي، نو الله جل شانه ته سوال وکړه یا الله زما تمام قرضونه ختم کړي. که ته د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی، غریبي دی انتهایی انتها ته رسېدلې ده. بعضې نو مخکې غریبي داسې شي چې انسان د خپل مرګ ته تیار شي، په خپله زندګۍ باندې لنډ تنګي
نو که غریبۍ د لاسه ډېر سخت تنګ راغلی او دا وظیفه شروع وکړې نو رب العالمین به د غریبي په مالدارۍ باندې بدله کړي. د غریبۍ سوال وکړه یا الله زما غریبي ختمه کړي، یا الله غریبي مې په مالدارۍ باندې بدله کړي. الله تعالی به د غریبي په مالدارۍ باندې بدله کړي. که چېرته په څه مصیبت کې څه رنج غم تکلیف سختي په دې کې ته مبتلا شوې او دا وظیفه وکړې او الله جل شانه ته لاس اوچت کړي نو الله جل شانه به د هغه تمام مصیبتونو نه خو محفوظ ساتي. نو ډېر زیات فواید دي د قرض د ادا کولو دپاره، د مصیبت نه د خلاصۍ دپاره، د غریبۍ د ختمولو دپاره، د مالدارۍ خاصولو دپاره. روزانه د هر فرض منځونه پسې سل ځله وایه چې کومه طریقه مې درته خو همدغې طریقې سره او ورسره د یا مجیبو وظیفه خو سل پیرې کوه. انشاءالله عن قریب ته به په خپله ووینې عن قریب به رب العالمین د ستا تمام قرضونه ختم کړي او ستا تمام پریشانۍ به رب العالمین ختمې کړي. که غریب الله جل شانه به دې مالداره کړي. دا وظیفه به څومره کوو تر د هغه وخته پورې دا وظیفه کوه چې تر څو پورې د ستا حاجت نه وي پوره شوی. کله چې ته په خپل مقصد کې کامیاب شې نو بیا خیر کو دا وظیفه ونه کړي او که کله په خپل مقصد کې کامیاب بشې او بیا هم دا وظیفه کې نو ډېر زیات عجیب او غریب فواید او برکات به په خپل سترګو باندې ویني. نو محترمو دا د حدیث نه ثابته وظیفه ده. یقینا چې په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور دی. د دې وظیفې نه هغه خلک خبر دي چې دا وظیفه کړې ده. الله جل شانه هغوی ته د هغې غم او مصیبت نه نجات ورکړی دی. نو محترمو دا وظیفه تاسو هم کولی شئ او دا نور ملګرو ته هم ښوولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.